کم کسان چې په منځ کې رکوع او سجده په صحیح طریقې سره نه کوي، یعنی اسې د کارغانو په شان دي ټونګې وهي، د دې کسانو دپاره په احادیث مبارکو کې ډېر سخت وعیدونه راغلي دي. لکه حضرت ابو وائل رضی الله تعالی عنه فرمایي چې حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه یو کس ولیدو چې هغه رکوع او سجده په صحیح طریقې سره نه ادا کوله. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه ورته وی وروره وی ته د څو ورځو نه دغه مونځ کې؟ هغه سړي ورته ویلی وی زما 40 کاله وشو چې زه داسې مونځ کوم. نو حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل چې تا د خدای دپاره مونځ نه دی کړی، بلکې ته چې مونځ کې د خپل نفس د خواهش دپاره زر زر مونځ کې. که ته په دې حالت کې مړ شوې نو ته به په خلاف سنت طریقې باندې مړ شې، هغه طریقه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د دین ده، په هغې طریقې باندې به ته چرې مړ نه شې. دغه رنګې ابن خزیمه صفحه نمبر 232 کې حضرت عبدالله اشعری رضی الله تعالی عنہ هغه روایت نقل کړی دی، فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک صحابه کرامو ته مونځ وکړلو، بیا کېناستو، په یو مجلس کې کېناستو او یو کس راغللو او هغه مونځ کولو، لیکن هغه به په رکوع او سجدې کې د کارغو په رنګې ټونګې وهلې، یعنی زر زر مونځ به کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دغه کس ته کتل او په کتو کتو کې داسې وفرمایل تاسو دغه کس ته وګورئ، که دا کس په دې حالت کې مړ شو نو دی چې دی د ملت محمدي نه په غیر دین باندې مړ شلو. الله اکبر. اوس د سنت نه خلاف مونځ کولو انتقال چې یو کس وشي ناغه او هغه په دغه طریقې باندې مړ شي، ناغه په ملت غیر محمدي باندې مړ شلو. الله جل جلاله د موږ له د دې نه فنا راکړي. لیکن څومره بده خبره ده چې انسان ټول عمر مسلمان یو مړ شي په ملت غیر محمدي باندې. یو چې کوم دی هغه روایت کې راځي چې غل خو د ټولو بدترین غل وي، لیکن د ټولو نه بدترین غل هغه دی چې هغه د منځ نه هم غلا کوي. صحابه کرام ورته فرمایي د الله رسول د منځ نه بغلا څنګه کوي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایل چې هغه کس به رکوع او سجده په صحیح طریقې سره نه کوي. نو ډېر سخته ګناه ده، نو باید پکار دی چې موږ دا مونځ کوو چې په سمې او سنت طریقې سره وکړو او د دې سخت چې دی هغه وعیدونو نه خپل ځان وساتو.